خاوند په څه مړ دی؟ خاوند اردو کې مړ شو. وظیفه یې چېرته وه؟ وظیفه یې روزګار کې وه. پیسې راوتې خو ستر مې ظالم و ښه رانه واخېستې دې خرڅه کړمه بل ځای کې. فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري دستا رضا وړما ته دې رضا موري رب دې تا خدای لري من دې الله شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زمونږ د افغانستان کونډې دي. دا زما هغه کونډې دي خور مې دې خوا نه غږ کوي ځپېدلې کونډې بله خور مې دلته ژاړي. د خپل خور سره خبرې کوو چې خبرې زما د خبرو نه مخکې خور ژړا شروع کړي. زموږ د غولی څوک نه ماشومان واړه دي روچه ده دا مو څه غواړي او څه نه غواړي. ته یې ښکلا د جهان د عزت ملکې ته یې د حسن عنوان ته د موجود تړاوې د هر ژړا کوي او فریاد کوي یعنې خبرو ته یې پرې نه ښودلم. دې تا ناکاموي ژوند دې هوسا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان. خور دونه غیرتي خور ده چې سوال چاته نشو کولی خو څه وکړو که خاوند مې وی نن به زما دا حال نه وي. تونه پکې هم د رضا د سبحان ستا وعظمت ته سلام مقام اوچته څوک نشته مېړه میلاد مو چې درې لورګانې زویونه نشته چې ته ماته وکړم خو زه بل ځای کې چا ساده یې کړی و هغې نه مې ځان راخلاص کړ خیرات او زکات باندې ما چې شرم دی ځوانه یا زه نشم کولی چې بل خاوند وکړم یا بل چېرته لاړ شم چپړ وسلم چې ځان چپړ واخلم دا چپړ یې کتابونه یا ما خو چپړ مې چپړ بس 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 خوري بس زما د خور درد دونه درد دی چې خاوند یې مړ شو درې بچي پاتې شولل او خرڅوله مې ځان خپل رابط کړو
دا زما د خور چپلې دي پیوند پیوند پورته سما دستا شمرز د دنیا درا روا پورې جاړه ما الله دې عزت وساته ته موږ سره راجستري کارت در سره شته دا ته موږ سره راجستري ښه بیا به پښتنه کوم بیا به کوم درته ستا خاوند په څه مړ دی خاوند اردو کې مړ شو وظیفه چېرته وه وظیفه یې روزګار کې وه پیسې راوتې خو ستر مې ظالم و ښه رانه واخېستې دې خرڅه کړمه بل ستوري سوا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته څه شوه هغه پښتو څه شو هغه غیرت غیر ما سره چې خو سر دونه ظالم شو دونه ظالم دی ګوره په خدای چې په 50,000 روپۍ انګور خرڅوي هله مې ته خو ولې مې سر کې مې ما هغه څنګه 500 دوا لیکلې روژه مې په خوله ده خو په قسم به درته وکړم چې هغه دوا ما نه ده اخیستې زه ولې پوه په خوا دی پاسه پارچه کور کې الله دې عزت وساته خورې ستا درد زه خو ډېر قوي درد منګه مسلمانان یو او بیا افغانان یو دا رقم افغانت په درد نه خوري انګورم کونډه شي او بیا خرڅو په 50,000 روپۍ افغانیو باندې اخر ولې ژوندون قضا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا زروره پنځه ملورانې او درې وړکي او چې دغه وخت راشي دوړی نه وي بوری نه وي چای نه وي تږی نه وي سبی وخت شي خلک چای نه څښي ما ته بچي چې ببۍ ماله چای واچو زه ته مې تاز لی چشي نه واچو قربان لتا شموري قلم پورته نکړې څوک ویل دې کوه مور یو عظیمه هستي واړه بچي راته یې چې مور هغو ګنډې راوړي موږ سره هېڅ شی هم شته زه ورته وایم چې دغه خدای دې درکړه اوس یې راته ویل چې ببۍ ټول خلکو جامې وکړي موږ له به څه وکړه ما چې بچیه مه ژاړئ خدای به م راغټ کړه رب تنها مې نه کړې له موجوده مې نه کړې وما جاوید خوار کې تستا دعا شموري ژوند دومره څوک ما نشته نه ملیور شته نه ما خسر شته بس خدای په کار کړي خوري الله دې ستا عزت وساتي زه دې مرور یم الله له تاسو اجیان کا الله له تاسو سره تاسو موږ سره کومکونه کوي الله یې تاسو سره وکړه امین امین الله دې تاسو سره وکړه جمله مسلمانان ته دعا کوه خوري جمله مسلمانان جمله زما وړو کوي جهان قربان زبا د کمې خور ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې اتا دې هم ورور دی یو اتا چاته ځان ورسوي قدرمنو مسلمانانو خویندو ورونو په تاسو غږ کوم دا غنیمت وګڼئ چې پروس کالي کم روژه کې تاسو سره دوستانو خپلو خپلوانو د کور غړي مو څه شلل هغئ په دې روژه کې له موږ سره نشته مرګ موږ او تاسو پسې هم دی راځئ کله نه چې مرګ را رسیږي د هغې دپاره پوره تیاری وکړو په خپل ګاونډ کې په خپل کوڅه کې په خپل کلي کې مرسته او کومک وکړو او په خپل لاسي وکړو دا زموږ د کونډو حال دی دا زموږ د تورسرو ژوند قصه وه د هرې خور درد داسې درد دی چې یو د بل نه زیات دی خو الله تعالی یې د خپلو خزانونو ورسره مرسته وکړي الله تعالی د دوی په حیا او پرده وساتي الله تعالی د دوی په ژوند کې خوشحالي نصیب کړي
قدرمنو هیوادوالو دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت ژوندون مې د الله په امان شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان لتا شموري